سکول په کتابونو کې به موږ ویل چې یاره مطلب یو میږی و هغه د کورکوړۍ کوترې د اوبو نه رابچ کو نو هغه ورته ویل چې زه به دې چېرته مدد وکړم بله د کورکوړۍ کوتره چې کوم دی په ونه کې ناسته وه او یو ښکاري راغلی و هغې باندې ډز کو هغې وچدی او بلکل نبي علیه السلام فرمایي چې یو انسان بچ کو د ټول انسانیت بچ کو دغه کارغه چې کوم دی ډېر د خوند نډک او ډېر عبرتناک یو پاټ دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری سلیمان سالار. ملګرو په خپل پیج او چینل کې راتار کلیم یو وړوکی غونته کې ویډیو پیغام دل در کوم بلې سایډ به تاسو سره ویډیو ښکاري چلیږي هم چې کوم دی ډېره خوندوره ویډیو ده ډېره سبق آموز ویډیو ده ډېره د عبرت نډکه ویډیو ده. ملګرو څوک چې د چا سره نیکي وکړي د نیکۍ په بدل کې هغه ته څه میلاویږي او څه ټایم ورته میلاویږي یا ارجنټ یا لیټ میلاو شي خو د هغې هغه سهارا سماره او نتیجه میلاویږي. دا یو کس دی ناست وي او کارغه ته داسې بوټۍ ورولي او هغه چې کوم دی هغه وخوري او بیا دلته دته د پخولو د څه شي ضرورت وي خو ده سره مارچس نه وي. مارچس چې کله نه وي نو هغه کارغه چې کوم دی هغه یو بوټی خوړلی او دته یو مارچس معلوم وي. خیر پلین ویډیو ده او کارغه لاړ شي او د هغه ځای نه هغه مارچس چې کوم دی راوچت کړي او دی په خپل ضرورت حل کړي. نو ملګرو مطلب ښه کول ښېګړه کول دا د هر سړي سره پکار دي که هغه انسان وي که ځناور وي که مطلب په لاره کې یو کاڼی هم پروت وي نو یو ملګري لی راغستل پکار دي او هغه د لارې نه سیټ کول پکار دي. ولې چې دا ملک زموږ ملک دی په دې کې که د یو انسان الله سپه خرابېږي یا ماتېږي نو دا زموږ نقصان دی او بلکل نبي علیه السلام فرمایي چې یو انسان بچ کو د ټول انسانیت بچ کو. دغه کارغه چې کوم دی ډېر د خوند نډک او ډېر عبرتناک یو پاټ دی او یو ویډیو ده. خیر دا خو جوړه ویډیو ده پلین ویډیو ده خو موږ بیا په ریل کې والو چې مطلب په حقیقت کې دغه شان هم کیدی شي. که تاسو سوچ وکئ موږ چې کله ماشومان نو د سکول په کتابونو کې به موږ ویل چې یاره مطلب یو میږی و هغه د کورکوړۍ کوترې د اوبو نه رابچ کو نو هغه ورته ویل چې زه به دې چېرته مدد وکړم بله د کورکوړۍ کوتره چې کوم دی په ونه کې ناسته وه او یو ښکاري راغلی و هغې باندې ډز کو هغې ویشتله نو چې کله یې ویشتله نو هغه میږی رالی او د هغه ښکاري په خپه باندې چک ولګو او هغې چې کوم دی د مرګ نه بچه کړه. نو ملګرو هر چیز کې یو سبق پروت وي یو عبرت پروت وي او هغه عبرت د څه لپاره زموږ د پیدې لپاره. دا ویډیو چې کوم دی مخکې د ملګرو سره ضرور شریکه کوئ او دغه شان راځئ چې موږ انسانان هم د یو بل مدد وکړو. نو دا ټیم ماله راکړئ اجازت چې چېرته مې ښاد اباد او بریالي اوسئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.